جان زیب نیاز صاحب د دغه کاروان په سالارانو کې چې دغه سوچ خلکو ته ورکاو دغه فکر ورکاو. دویم اهم سیس چې دی ما یو شعر لیکلی و نو هغې باندې مونږ باس کوو نو ما ته وی دا ستا چې څه خیال دی وی دا زما هم خیال دی. دا مونږ چې دلته څه وایو یا څه لیکو یا شعر لیکو نو دا زمونږ یو سوچ یو زمونږ لیولي کیدای شي زمونږ هغه لیول دومره د نالج لیول ډېره امپارټنټ خبره دلته وشوه. په دې باندې هم لږ غونتې زه خپل سوچ تاسو سره شریکوم. پوهه څه ته وایي؟ پوهه څه شی دی؟ یو ټکی دی او هغه ما لیدلی دی نو زه څه موده پس خلکو ته وایم چې دا ټکی زه پیژنم. دا هم د معرفت یوه درجه ده، د پیژنګلو یو درجه ده. بل سړی وایي هغه ماله د دې سپیلنګ راځي، دا دویمه درجه ده. دریم سړی وایي زه په معنی پوهېږم، دا بله درجه ده. او آخر کې چې د منځ کې بلا درجې دي هغې ته نظم، خو آخر کې مونږ وایو چې دا ټکي زه فیل کوم. دا فیلینګ چې دی دا چې څوک کنځلو کې بل ته سپېړه وباسي دا د فیلینګ لیول دی. او فیلینګ په مورنۍ ژبه کې کېږي او فیلینګ چې ستا شروع شي نو هغې ته د خپلو وسایلو صحیح استعمال کولی شي. زه د 18 کالو نه پېښور یونیورسټۍ ته راغلی یم او دلته زه یو اواز کوم چې مونږ فزیکس خلکو ته ښیو، مونږ کیمسټري خلکو ته ښیو، مونږ بایولوجي ښیو. دا لرونه دي او رمبي دي. These are tools، اوزار دي چې که مونږ له ساینس پکار دی کم انجینیرنګ پکار دی چې په هغې باندې خپل ساینس مونږ معاشرې ته ووځو او زمونږ په معاشره کې اقتصادي اسودحالي راشي. هغه انجینیرنګ میټیریل دی. انجینیرنګ میټیریل هغه ساینس دی، هغه هنر دی چې ته پې د قانونو نه راوتي معدنیات چې پروسس انجینیر پیوریفای کړي دي او د فزیکس او د کیمسټرۍ علوم په استعمال کې او د هغې نه مارکیټیبل پروډکټ جوړ کړي. دا زمونږ سبق پکار دی او دا سبق زمونږ وطن ته څوک نه پرېږدي. د جان زیب نیاز صاحب دا سوچو چې را مخکې شئ، be aggressive and tell the people that what's the need of this society and what can take you forward in the economic world. نن سبا د اقتصاد زمانه ده او پښتون به هغه سودا حاله کېږي چې د جیب کې پیسې او د پردو سترګو ته د سوالګري په نظر نه ګوري. د دې ټولو خبرو لپاره د اونرشپ احساس پکار دی. آیا مونږ دا ملک اون کوو یا نه؟ په ورلډ کې د ایجوکیشن چې کومې فلاسفیز دي شروع کېږي د جامع ازهر نه، د درس نظامي نه، بیا د لیبرل تھنکنګ فلاسفي راله، بیا د ډسپرسیو ایجوکیشن فلاسفي راله او نن سبا د ټیلرډ او انجینیرډ ایجوکیشن فلاسفي خبرې کېږي. مونږ له کم سبق پکار دی، مونږ له کومه پوهه پکار ده، مونږ به اونرشپ څنګه حاصلو. د دې د پوهېدو دپاره درته یو وړوکی غوندې مثال درکوم. مونږ چې ډاکټر له لړ شو په پاکستان کې په پښتونخوا کې مونږ یریږو د ډاکټر نه. او چې څومره زمیندار سړی بې سفارشه سړی نو هغه غریب ته د پال پرهیز تپوس هم نشي کولی. هغه ډېر په عاجزۍ باندې هغه خپل ملګري ته وایي وایي د ډاکټر صاحب نه تپوس وکړه چې یاره دا دوایي به تر کومې پورې خورمه، پال به څنګه کومه. نو دې باندې لږ سوچ وکړئ. ما ډېره زمانه په انګلینډ کې تېره کړه. ما خپل والد صاحب یو ځل انوایټ کو، هغه چې ډاکټر له لړ نو د ډاکټر په هغه کلینیک کې هغه سرجري چې وه هغې کې ماشومانو لوبې کولې او په سوکو باندې ټوپونه والو، کله به یو خوا را دانګل او کله به بل خوا را دانګل. او زما پلار ښه غوسه و چې بار راووتو
نو ما ورته مې تاسو غوسه نه وای دننه او که نه وي هېڅوک نشته چې دې وړو ته ووایي چې په ارام کښېنئ. ما ورته ویل ستا هغه ورځ یاده ده چې تا به زمونږ نیکه ډاکټر له بوتو او تا به په یره یره د ډاکټر نه تپوس کوو چې دا دوایي به څنګه دغه استعمالوي، څنګه به یې دغه کوي. وی او ما ته یاد دي مې هغه ولیو او دا ولیدي. هغه ما ته وی په دې خبره زه پوه نه شوم. مې دا ځکه دي چې د انګریز بچي ته دا یقین ورکړی شوی دی چې دا ډاکټر ستا نوکر دی او دا سرجري ستا ده، او په پاکستان کې تا ته دا یقین نه دی درکړی شوی چې دا ډاکټر ستا په ټیکس باندې تنخواه اخلي او تا له سروس درکوي. نو دا وطن ستاسو دی، د دې تپوس وکئ، د اونرشپ احساس په خپلو ماشومانو کې پیدا کړئ او په ادب او په دغه لار باندې اکثر خلک پښتانه مونږ ډېرو غلط فهمو کې هم پراته یو. علامه اقبال نوم چې زمونږ مخې ته څوک والي نو مونږ وایو د هغه شاعري د خوشحال او د رحمان بابا نقل دی. داسې که د بل شاعر نوم څوک والي نو مونږ کوشش کوو چې چا سره اسوسییټ کړو. په پښتو ادب کې اجمل بابا رومبې سړی دی. نن ټول ولس د هغه محبوبه سندرې وایي، خټک چې به د ځان سره جړی کله کله. اجمل خټک بابا واحد سړی دی چې هغه د دې خاورې مسله، د دې خاورې درد راغستی دی او هغه یې مترنم کړی دی او د غیرت چغه یې ترې جوړه کړې ده. د دې نه علاوه که دا ټول د مولانا رومي او د شیرازي د سکول آف تاټ فالوور دي. ډېر لوی لوی انوویشنز یې کړي دي، ډېرې نوې نوې فلسفې یې رامخکې کړي دي. خو اجمل بابا د دې خاورې درد او راز مترنم کړی دی او معاشرې ته یې راوړی دی. نو علامه اقبال چې دی دی په خوشحال بابا مینو، دې کې شک نشته. خدیجه فیروز الدین د ده شاګرده وه، په هغې یې په علامه په خوشحال بابا باندې پی ایچ ډي کړې وه. خو که د خوشحال بابا شاعري، د رحمان بابا شاعري او د علامه صاحب شاعري وګورئ نو هغه د مولانا روم او د شیرازي او د دغې خلکو نه خالي نه ده. واحد فکر چې دی هغه د اجمل بابا دی او جان زیب نیاز صاحب د دغې فکر د کاروان سرپرستانو کې راځي چې په دې خوره مینو او په دې روانو